سلامونه شریفي صاحب، جوړ تکړه په خیر. دا چې ډېر وخت یې انګلیسي تدریس کړی ده او ډېر وخت په دغه فیلډ کې پاتې شوی، نو راته ووایه چې انګلیسي باید څه ډول زده شي. سلامونه بشرمل صاحب، تاسې او د دغه خپرونې او د دغه ویډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو او ګډونوالو ته انشاءالله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. د یوې ژبې د زده کولو لپاره البته چې هغه بهرنۍ ژبه وي، تر ټولو مهمه دا ده چې موږ په خپله ژبه حاکم اوسو، د هغه خپلې ژبې یا د هغې خپلې ژبې ګرامر مو زده وي. دا ډیره مرسته کوي. دا کله چې موږ د خپلې ژبې د جوړښت سره بلد وو، موږ بیا د نورو ژبو د جوړښت سره هم ډیر په اسانه بلدیږو چې فعل چرته کاریږي، فاعل چرته کاریږي، او هغه انګلیسي کې چې ورته کمپلیمنٹ وایي، ابجیکټ وایي، یا موږ ورته مفعول وایو، هغه څنګه کاریږي، څه معنا لري، صفت څه معنا لري، او کوم ځای کاریږي، څنګه جمع کیږي، جمع لري او که نه لري، څنګه موږ هغه کله چې غواړو یو څه ډیر وښایو هغه ته بیا څنګه کلمات وړاندې کوو، کوم مختاړي او وروستاړي لري. نو کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې د خپلې ژبې جوړښت مو څه دی یا د یوې ژبې جوړښت مو سم زده وي، بیا دا له موږ سره مرسته کوي چې موږ د نورو ژبو په جوړښت باندې هم ډیر په اسانۍ سره پوه شو او هغه درک کړو چې د موږ له ژبې سره څه توپیرونه لري او د هغې ژبې جوړښت څه ډول دی. نو دا ډیره مهمه ده. دوهمه خبره دا ده چې موږ د خبرو یو کس ولرو چې هغه سره همدا ژبه تمرین کړو، له هغه څخه یې واورو، خپله هم ورته خبرې وکړو. کله چې موږ یو ژبه زده کوو او په هغه باندې خبرې کوو یو چا سره، موږ متوجه کیږو چې کوم ډول وغږیږو، د هغې ژبې هغه تلفظ څه ډول دی، د کلماتو تلفظ څه ډول ادا کیږي، د تورو څه ډول ادا کیږي. او یو شی ته چې ډېر خلک پام نه کوي هغه ټون هم دی. موږ په خبرو کې ټون هم زده کوو. کله چې موږ پښتو ژبه باندې غږیږو هغه یو خاص ټون لري، کله چې موږ په فارسي غږیږو هغه هم یو ټون لري. نو دغسې دا ټون او دغه تلفظ موږ یوازې په خبرو کې زده کولی شو، ځکه یو بل کس موږ اوري، د هغه خبرې موږ اورو، په یوه مشخصه موضوع باندې سره غږیږو او دا ډیره مرسته کوي. بل څه چې ډیر مهم دی هغه یوټیوب ته یا خبرونو ته غوږ نیول دي. که چیرې په یوټیوب باندې موږ سندرې اورو یا فلمونه ګورو په انګلیسي ژبه باندې، یا هره ژبه چې موږ غواړو زده کړو، او یا خبرونو ته یې ګورو، نو په هغه کې ډېر داسې لغاتونه وي چې هغه موږ زده کوو، هغه رسمي ډول وي، هغه کاریږي. موږ د هغې سره انځور هم ګورو. د مثال په ډول هلته یوه موضوع راځي، مثلا کرایم دی یا جرم، او هغه یوه د جرم صحنه ده. نو کله چې موږ هغه کرایم غږ اورو، هلته هغه جرم وینو، نو زموږ په ذهن او حافظه کې پاتې کیږي. بل د مجلو او ورځپاڼو لوستل یا انلاین لیکنې هم کیدلی شي په نن سبا زمانه کې. لوستل له موږ سره مرسته کوي چې موږ په موضوع باندې پوه شو، په هغه کې نوي لغاتونه زده کړو، او یوه ژبه کې چې کوم څلور مهارتونه دي د هغې څخه دا د لوستلو مهارت په لوستلو باندې ښه کېږي. یعنې هغه یوازې په اورېدلو باندې نه او په ګرامر زده کولو باندې هم نه زده کېږي، بلکې هغه په لوستلو باندې کېږي. په خبرو اترو کې ګډون کول ډېر مهم دي. کله چې موږ غږیږو یو چا سره او هغه موږ ته غوږ نیسي یا موږ ورسره غږیږو یا نور په خپل منځ کې غږیږي، موږ یو ډول احساس لرو په هغه وخت کې او شوق او ذوق مو پیدا کېږي. نو که په هغه خبرو اترو کې ګډون وکړو چې نن سبا له نیکه مرغه ډېرو ځایونو کې دا څیز ممکن دی. د مثال په ډول په کلاب هاوس کې یا په نورو ځایونو کې موږ کولی شو نورو ته هم غوږ ونیسو او خپل هم ګډون وکړو، هغوی سره یو موضوع شریکه کړو. البته دا د هغه چا لپاره ده چې ژبه یې یو څه ښه شوي وي، یو څه ډېره زده کړې وي. بل یو کار خپل ځان ننګول یا چیلنجول دي. باید خپل ځان چیلنج کړو، مثلا په هماغه ساده انګلیسي باندې یا هره ژبه چې غواړو زده کړو هغه باندې بسنه ونه کړو چې بس دا ما زده کړه او کافي ده، بلکې هغه کې ځان چیلنج کړو. مثلا که اوس کولی شو په هغه باندې ساده لیکنې ولولو، یو څه پرمختللې لیکنې پرې ولولو، یا یو څه ادبیات پرې ولولو، دا ټول موږ سره ډېر کومک کوي. او بل چې دی هغه لیکل او ژباړه ده. خبرې اترې لوستل او نور موږ کولی شو چې له ورځپاڼې، یوټیوب، یو چا سره په خبرو کولو یا غوږ نیولو باندې دا نور مهارتونه، درې مهارتونه چې دي د ژبې هغه زده کړو. خو لیکل یوازې لکه د لوستلو په اړه مو چې وویل، د لیکلو سره تمرین کیږي او زده کیږي. کله چې موږ لیکل کوو موږ لیکل هم زده کوو، څه ډول ولیکو. او دا یوازې د ژبې مهارت نه دی، بلکې دا د لیکلو مهارت هم ورسره تمرین کیږي. موږ څه چې په ذهن کې لرو او هغه غواړو ووایو، دا دواړه هم توپیر لري. یو څه موږ په ذهن کې ډېر ښایسته لرو، خو کله چې غواړو ووایو شاید ګډوډ ووایو. هغه کوم کس ته چې موږ غږیږو هغه شاید هغه مفهوم وانخلي چې موږ غواړو ووایو، او دا یوازې په خبرو کولو سره تمرین کیږي. همدغه ډول لیکل هم دی. کله چې موږ لیکل کوو موږ هم لیکل تمرین کوو، موږ هم د حافظې سره کومک کوو چې د خپل یاداښت سره چې هغه ته موږ لغاتونه ورسپارو. د ځینو خلکو حافظه په لیکلو سره ډیره ښه وي، د ځینو خلکو په لوستلو، د ځینو په لیدلو او د ځینو په اورېدلو. نو کله چې موږ دا ټول تمرینوو نو ژبه زده کوو، ژبه تمرینوو او په ذهن کې مو په ښه ډول کینی. بیا کله چې موږ غږیږو موږ پرې ډېر فکر نه کوو یا شاید اصلا فکر ونه کړو.
لکه څه ډول چې موږ په خپله ژبه باندې ډېر فکر نه کوو بلکې ډېر ژر او چټک غږیږو. نو دغسې که موږ غواړو په بله ژبه کې او په ځانګړي ډول په انګلیسي کې روان وغږیږو نو دا ډېره مهمه ده چې موږ هغه څه چې په ذهن کې لرو هغه ووایو او همدا ډول هغه څه چې په ذهن کې لرو هغه ولیکو. په دې ډول په لیکلو سره او البته ژباړې سره چې کوچنۍ کیسې وژباړو په دې سره موږ دقیقاً پوهیږو چې یو شی چې موږ غواړو ولولو یا ولیکو او زموږ په ذهن کې وي هغه څه ډول ولیکو. چې موږ ولوستل هغه څه ډول مجسم کړو. کله چې موږ خپله لیکنه بېرته لولو هماغه تصویر لري چې ما غوښت او ما لیکله. نو دا ډېره مهمه ده او ژباړې سره یوه باریکي لري ژباړه البته او یوه باریکه ګټه یا ډېره ښه ګټه به زه ورته ووایم هغه دا لري چې موږ د انګلیسي ژبې د لغاتونو له توپیر سره اشنا کیږو. یعنې په انګلیسي کې ډېر لغاتونه دي چې هغه یو ډول کارېږي خو کله چې دقیق ورته وګورو نو په دقیق ډول بیا موږ یوازې په ژباړه کې پوهیږو چې هغه معنا چې موږ په پښتو ژبه کې یا په نورو ژبو کې لرو هغه همدا ده او که بله ده. نو دا ډېره مهمه ده او په دې سره زه فکر کوم که یو څوک په دې ډول زده کړه وکړي په 1.5 کال 2 کالونو کې او یا حتی شاید 1 کال کې که ښه خواري وکړي کولی شي چې انګلیسي په ډېر ښه ډول زده کړي. ډېره مننه چې وخت مې راکړ. کور مو آباد او بیا هم مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې دا خپلې خبرې وړاندې کړم. ډېره مننه. کور مو آباد.